لا اجر او ثواب زنی ډکا زندگی دا قربان د جهاد سمرا مبارک زندگی دا قربان د جهاد سمرا مبارک زندگی دا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خراغلاس د لوګو زده کړې درېمه خپرونه ده. نن راځو د عزيزي په نامه لوګو جوړو. موږ مخکې جوړه کړې هم وه، خو البته ویډیو مو نه وه ترې سکرین شاټ کړې. اوس یې تاسې ته عملي بڼه درښیم. لومړی راځم عینو دال رخلم، صرف عینو دال. رنګ یې ور بدلوم، د خط همدا رنګ ورته انتخابوم. راځم پونټ ته، نه همدغه پونټ ته راځم. دا دی رالم، صحیح شو. صرف دی عزیر لکه عین ریس ولا معانی دال لکه عین ری داسې ښکارېږي. دا خلفوم، کاپي کوم یې، رخلم داري واري صرف دال. دا یو ډیلیټوم. دال مې راواخیست، دا دی دال مې هم راواخیست. دال په همدغې اندازه بل دال رخلم، بل دال په دغې اندازه ورته برابروم. صحیح شلو. اوس دا کافي کوم، راځم دی الله نوم لیکم. صحیح سلو. الله، دا دی الله مې راواخیست. نو الف په یو پونټ کې رخلم او دی الله نوم بیا جلا رخلم. دا دی الف مې راواخیست، دی الف فونټ ور بدلومه، همدا پونټ کې صحیح راځي. دا شلو. اوس راځم الف چې نګډوم، صرف لام لام هی رخلم. دا مې هم راواخیستې، دې پونټ هم ور بدلوم، همدې پونټ کې رخلم. صحیح شلو. لږ یې وړوکی کومه، همدې اندازه انشاءالله صحیح راځي. صحیح شلو. دا هم کافي کوم. اوس راځم عینو دال رخلم، فونټ یې ور بدلومه، نه همدا فونټ رخلم، لږ یې غټوم. دا شلو. اوس بیا دال رخلم، صرف دال، فونټ یې ور بدلوم، همدې فونټ ته راځم. نه دا فونټ صحیح ده، لږ یې وړوکی کوم. دا فونټ بدلوم، دغه فونټ ورته انتخابوم. همدې ځای کې صحیح ده. دا هم صحیح شو.
اوس راځم ټکي ورکوم. لومړی زه ته ټکی ورکوم. د دې سایز لږ وروړکی کوم، په همدې سایز کې صحیح راځي. دیوال سپین رنګ دیوال ورکوم تر څو هلته لا بل حرف سره سي کله وجنګېږي او ټکی ښه معلوم سي. صحیح شولو. دا مې هم وکړو. دا کاپي کوم. دا دی زی ټکی صحیح سلو. دغه عزیر د عزیز الله په عزیز الله کې دا لږ راښکته کوم تر څو لوګو ښه راسي. ټکی ورکوم عزیز الله ته. دا د عزیز الله ټکی سلو. اوس راځم دلته هم یې کې ټکي پاته دي او دلته هم پاته دي. د دې دیوال ور بندوم. سایز یې هم لږ وړوکی کوم. پونټ یې هم ور بدلوم. نه دا پونټ هم صحیح نه. دا پونټ پې کو لږ سایز ورغټوم. نه دې سایز کوچنی دی. دا باید لږ نور هم غټ شي تر څو ښه معلوم شي او ښایسته راشي. دې سایز هم لږ غټوم. تاسو چې هر وخت لوګو جوړوئ تاسو خپل سوچ او فکر ورته وکړئ چې په څه رقم ښایسته راځي. په هغو طریقې باید برابره کړئ. مهمه نه ده که هر رقم پونټ کې په هر شکل کې راسي تر څو ښه ښایسته راسي. دا هم پوره شولو. راځم دلته هم عزیز ته د لزې بعد یې ته ټکي ورکوم. دا هم د یې ټکي صحیح سلو. نو پاته سو اوس د عزیز د زی ټکی راخلمه. لږ یې سایز ورغټوم. دا یې هم عزیز سلو. صحیح ده. اوس راځم یو پیښ راخلم. پیښ مې دا دی راواخیست. پیښ پونټ ور بدلومه. کم پونټ کې ورکوم نه پوهېږم. دا پونټ صحیح دی. دې لږ سایز ور وړوکی کومه.
ښه د دې سایز مې بېرته دا لږ وړوکی لږ یې کږوم تر څو ښه ښایسته راشي. دا د عین پيکسل سیسلو دا هم کلکوم کاپي کوم یې دلته دغسې یو شی راخلم چې ورسره کېږدم تر څو دا لوګو پرې ښایسته راشي خالي ځای پرې ډک شي. مثلا زه دغه راخلم دلته ایږدم مثلا دلته زور راخلم دا عین ته زور ورکوم ښایسته پرې راځي. راځم یو کوچنی عین راخلم پونټ یې ور بدلومه سایز یې هم ور وړوکی کوم دا هم همدلته ورکوم دا زور لږ راښکته کوم صحیح شلو دا هم وشلو. اوس پاتې شلو دلته راځم دوه زورونه راخلم دوه زورونه مې راواخیستل. تاسې چې کله لوګو جوړوئ تاسې یا مثلا ټکي پکې اضافه کړئ یا بل شي تر څو ډیزاین ښایسته راشي. زه اوس دا زورونه ورکوم دلته دغسې اضافه کینه کې ورم څه مشکل نشته. زه دا ځای خالي ځای پرې ډکوم تر څو ښایسته راشي. دلته هم هر شی چې تاسې غوښت ورکولی شي. زه دلته راځم کوچنی یې ورکوم دغسې اضافي یا مثلا هر څه چې تاسې وغواړئ ورکولی شي. حمزه راخلم یا مثلا مقصد هر څه چې تاسې وغوښتل هغه تاسې ورکولی شئ. دې ته بالکل اړتیا نشته که ورنه کې هم مشکل نشته. دا لوګو پوره شوله مکمله برابره شوله عزيز الله او زیر. اوس راځم دا ثبتوم دا ټول ډیلیټوم صرف همدا انتخابوم مابین کې راولم شاوخوا رنګ یې ټول جین لرې کوم. اوس راځم رنګ یې هم وربدلوم همدې رنګ کې صحیح ده. شاوخوا یو کوچنی خط هم ورکوم دیوال
دیوال سایز ور غټوم، رنګ یې هم ور تغیروم، همدې رنګ کې صحیح دی. دا هم په مابین کې راولم. دا یې لوګو مکمله شوه.